پولیس والا ډېر تنګېده کوي. الله اکبر. مه کوئ د خدای دپاره. هغه یو کوچنی ماشوم دی په هغه ډاټسن کې بچیچ کې تړلی دی لاس یې داسې. مه کوئ مه کوئ. په خدای قسم هغه لوی رب هغومره لوی رب دی لکه چې دی استي لکه پر ما او تا به هم دغه ورځ راولي. زما او ستا په وار به هم دغه نه وي. سبحان الله. مه کوئ. بیا خلک روان دي شیان خرڅوي. یاره دا به څونه لوی کافر وي چې یو سړی د عزت د بچاو دپاره دا شی خرڅوي. دا خو لوی خرڅوي. په 10 روپۍ د دې پر 2 روپۍ چې نه غواړې ستا پر ور نیکه دې هم لعنت سي. ستا پر ور نیکه دې لعنت سي چې تا ته دا تربیت در کړی دی. دومره ظلم سړی کوي. ای جنونه د شرابو ای بابا د لیونو. ای جنونه د شرابو ای بابا د لیونو. دا مغرور سر مې ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو واخله. دا مغرور سر مې ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو. الله اکبر. دا مغرور سر مې ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو. نو پښتنو را ټیټ کړي کني چا را ټیټوي؟ څه کوې؟ زه به بې اختیاره یم بل به بې اختیاره یا بل الله خو نه دی بې اختیاره. اوس یو بله ډېره د افسوس خبره درته کوم. د افسوس خبره دا ده زه په دا اوس کې تللی یم اسلام آباد لره. نو هلته ډېر ملګرو سره ملاقاتونه کېدل. بیا دا پرون دا بل اوس تللی وم سیند لره. هلته هم د ډېرو ملګرو سره ملاقاتونه کېدل. دا هر سړی دومره پریشان و دومره پریشان و. پښتانه وایي چې تر پزې ونسي ساه یې خیږي. نه زه بیا وایم تر غوږ یې ونسي لا بیا ساه وخیږي. دومره بې عزتۍ ته مخامخ دا زموږ مهاجر ورونه. موږ خو چې څونه مې وس دی د هغه وس مطابق موږ خبرې کوو. له ریاست سره موږ ټکر نسو وهلی. د ریاست سره ټکر وهل بغاوت کول دا داسې لکه چې غره لره ولاړ شي خپل سر ورته ونیسي. د ایمان د اسلام د کلمې د همسایه‌توب د پښتونوالي څونه حق دی هغه موږ ادا کوو. نو دلته اوس خلک روان دي. خلک روان دي. ډېر د افسوس خبره ده. ډېره د ژړا وړ خبره ده. د دې غریبانو سره ډېر زیاتوب روان دی. د الله رسول فرمایي فاذا قتلتم فاحسنوا قتله. مسلم حدیث دی. تاسو چې کله څوک وژني په ښه اندازه ووژه. په ښه انداز. ته چې څوک وژني احسان ورسره وکړه. داسې مه کوئ په سترګو سترګو کې وولې یا په ښه انداز باندې ووله چې دی لمونځ وکړي دی خوراک وکړي. لکه کله کله چا څوک وژلی بیا هغه وژني صحیح سلو په داسې احسان به کوي. الله رب العزت په هر شي کې پر موږ باندې احسان ضروري کړی دی. پر هغه یې ثواب را چپسا لالی په احسان سره غویی علالی په احسان سره ورسه چاړه تېره که بیا یې راوړه علالی که. دلته د الله رسول فرمایي که څوک وژني هم یې په احسان باندې مړ که. یعنی احسان دا معنا په ښه انداز باندې. نن دا د دې خلکو دپاره مرګ دی چې د دې وطن روان دي خپل وطن ته. خو په احسان باندې په ښه انداز باندې په ښه خبرو باندې سره د دې معافي ځینې وغواړئ چې یاره موږ ته معافي کوئ. پولیس والا ډېر تنګېده کوي. الله اکبر. تاسو وګورئ په پولیس والا کې 2 کسان باندې حساب وکړو. 98 کسان د اولاد خوا پریشان دي. چا زوی ړوند دی د چا د کونډ دی د چا د شل دی د چا زړه والونه باندې د چا څنګه د چا څنګه. د دا خیال دي زه لمنځونه نه کوم. دا د لمنځو وجه نه ده. دا د مسلمانانو د زیرېدو وجه ده. فلا اله الا الله کولاړ سي په قسم درته وایم ته د الله د بندگانو سره کوي الله یې له تا سره کوي. سيسأل كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وشار سړی هغه دی چې خپل ژوند خپل ژوند وپېژني. د روان ژوند دپاره تیاري وکړي. دا ژوند خو نه دی چې نن ژوندی یم په وطن کې یم چې څه مې زړه غوښته زه به هغه کوم. مه کوه مه کوه. د خدایه وبېرېږئ. در باندې رابسي دا ورځ. زه خدا دعا کوم چې الله د دې سزا موږ ټول وطنوالانو ته مه راکوه چې چا دا فیصلې کړي دي هغو ته سزا ورکړه. یا الله موږ ته معافي وکړه. یا الله موږ ته معافي وکړه. نو خلک ډېر پریشان وو. بیا جبه خبره دا سوه چې خالي د مهاجرو سره نه اوس په نام پښتون راشوه کړي. شناختي کارت ورسره دی مې نه پرېږدي. حالانکې حکومت اعلان کړی دی خبردار چې تاسو بې عزتي نه جوړوئ. خبردار چې تاسو به تاوان نقصان نه رسوئ. د هغه باوجوده ورلم دا اوس سیند ته تللی یم په کروړو کروړو روپۍ مالونه ځینې نیولي وو. ولې دې نیولې دي؟ ته پښتون یې. ته ولې دومره ظلم زیاتوب کوي ناجایزه کوي څه کوي؟
قبرستان په مړو ښایسته دی، وطن په ژوندو ښایسته دی. دا څه کوي؟ دلته یو موچي دی غریب سړی د افغانستان، نو دی دا چې وټې مې وټې پالش مالش دا سلای ملایې کوي، کوچنی بچی یې څنګ ته پرې ایستلی ده. دا څه کوي؟ یاره نه مې پرېږدې، په دا بچی مې ځان خلاص کړی. ای ظالمه، دا کوچنی بچی، دا کوچنی بچی د دې د ازاره وبېرېږه، دا غریب دی و کوم شي ته مجبوره کوي. څومره ناولده خبرې دي، څومره عجبه خبره ده یار. الله دې فردا وکړي. الراحمون يرحمهم الرحمن. اے د الله رسول فرمایي که ته رحم وکړې هغه لوی رب به پر تا باندې رحم کوي. که ته رحم وکړې پر چا ورحمېږي، پر چا مهرباني وکړې الله به پر تا مهربانه شي. دا کوچني بچی یې ولې کښېنولې ده؟ ته راسه په دې ښار کې دلته نږدې اوس وګوره، یو مهاجر دی، هغه بلوڅه ښځه کړې ده، اوس هغه روان دی. دلته ښځه ورته وایي زه نه در سره ځم، نو به څه چم کوو؟ نو به طلاق ورکوې، اشا څلور کوچنیان څه به کوې؟ ګوره باید چې حکومت دې چې ته لاره جوړه کړې وای چې کوم چا د افغانستان ښځه کړې ده هغه ته د خپل شناختي کارت ورکول شي. صحیح شو؟ کوم سړي مطلب د دې چې ښځه غوښتې ده و هغه ته به شناختي کارت ورکول کېږي. دا څه معنا ده؟ زه په دې وطن کې حق نه لرم؟ ته ما لالیې بیا مې لمر ته غورځوې؟ دا نشي کېدلی یاره، دا نشي کېدلی. خو زه به له ما به نه بیریږه، له پرېدي و پرېدي به دغه لوی ربه خو وبېرېږه یاره. ډېره لویه ورځ را روانه ده، ډېره لویه ورځ را روانه ده. ته نه ګورې دا د برطانیې والا په افغانستان کې چې کوم چا د برطانیې والا سره کار کړی 2,500 کسان یې بوتو. زه وزیر اعظم ته وایم نو ته خو به سبا ریټیر کېږي، خو د 3 میاشتو پر راغلی دی، خو نه ده چې تا د نیکه میراث دې ته پر کښېنستلی. انشاءالله العزیز بیا به ځې لندن نیویارک لره چې ولاړې ته چې وه زه ارغنداب لر رالم، زه لوی ولې لر رالمه، زه قندهار لر رالمه، هلته ټول د هغه خلک بیا ته په عزت شپه جن تېره کړه. هغو ته الله رب العزت د برطانیې حکومت خپل خلک بوتو دی افغانان. نو ته څه چم کوې؟ بس هغه چې برسر اقتدار د پښتانه هغه ټول کمینه دي، هوایانو نه پرېږدم پلانۍ ده پلانۍ ده چې دلته دغه وزارت چې ولاړ شي بیا به نو زموږ واروي شي، بیا به نو خواستې وزارې کوي. چې زموږ واروي دي هغه ګرد د خدای ته ژاړي. چې لږ خچای کارونه برابر دي، سلوټونه ورته کېږي، روپۍ و موټران وي ویګوي شاته مخ به بسې دي، هغه بیا د فرعون زوی سولو. څه زورور ژوند مې دی، څه زورور ژوند مې دی. سبحان الله. مه کوئ، بیا خلک روان دي شیان خرڅوي. یاره دا به څونه لوی کافر یي چې یو سړی د عزت د بچاو دپاره دا شی خرڅوي، دا خولۍ خرڅوي. په 10 روپۍ د تې پر 2 روپۍ ځینې غواړي، ستا پر ور نیکه دې لعنت شي، ستا پر ور نیکه دې لعنت شي چې تا ته دا تربیت تر کړی دی. دومره ظلم سړی کوي. څه کوي؟ زه به بې اختیاره یم، بل به بې اختیاره یا بل الله خو نه دی بې اختیاره. اوس کې ملګری راغلی هغه زه تللی یم، زما مخکې د چا سره څه ژوند تېر کړی و، نو زه چې اوس ورلم دی ډېر پریشان و، د کور هېڅوک نه راوتل. دوی ویلې ول موږ به د خپل جایداد د خپل کور و د دوکانداري ستا پر نامه در واړو، موږ خو به هغه ولاړ شو وطن ته. بیا ما ورته ویل، ما ویلې ګوره ګوره خبردار، د املا و د املا ته ما ویل مال خبردار ګوره دی نه دې ستا پر نامه در واړی، ته خبره خلاصه شوله چې کوم څوک یې پر نامه اړوي څوک یې ور اړوي، دا دواړه د زما خبره واوري. پښتانه ډېر کمینه خلک دي، 2 و 3 بجې نه وباسو، ډېر کمینه خلک دي، څوک دې په هیچا باور نه کوي. ته به نن دا ځای پر نامه ور واړی، سبا به انکار وکړي. لټون کتاب رو دی راوخه، د غنی خان دا کتاب راوخه. ای جنون د شراب و ای بابا د لیونو، ای جنون د شراب و ای بابا د لیونو، دا مغرور سر می ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو واخله، دا مغرور سر می ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو. الله اکبر. دا مغرور سر می ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو. نو پښتنو را ټیټ کی کني چا را ټیټوي؟ صحیح سلام. نو دا شو کوي دلته چې کله دا خبره رااله که زه مهاجر یم، زه د خپل جایداد ستا پر نامه راړوم، ما تون 2 خبرې دي و تا تون 2 خبرې دي. اوله خبره دا ده چې دا ځای پر نامه راړوم، سټامپ لیکې، زه به سټامپ لیکم، هسې نه چې سبا منکر شي.
سبا به زه نه یم زه به مړ یم بیا او دویمه خبره دا ده چې دا چاته پر نامه باندې وراړی د ده ورونو به هم کښېنی دي نه سبا ورونو ورته وایي دا ستا جایداد دی دا پټ دې غلا کړی پښتانه خو ډېر بد خلک دي بد خلک دي ورسې وګورئ د پښتون په جهل کې تر ابوجهل لا شنه خره دي دوه کسان جنې باسئ په تکبر کې تر فرعون لا تباه او برباد دي دوه کسان جنې باسئ ورسې وګوره پښتون لالا به خامخا په لاره کې موټر درېږي سړی کنو شاته یو نیم سل موټران در پسې ولاړ دی رانون در کوي ته ولې ولاړ یې سبزي مې اخیستله دکان مخ مې دی د هغه دکان در باندې ولړېږي څه ته راول دی خره دي تا ولې دا څه قهر د الله ورته سوی دی دا مغروره سر مې ټیټ کړو بې غیرته پښتنو صحیح سلو نو سټام به لیکې سټام ولیکل شو دا زه چې تا ته د ازما مکان در کوم اوس لس سره ګوتې به در باندې لګوم ستا ورونه به ټول ګواهان زه به خپل ګواهان هم لرم هسې نه چې سبا بیا تا ته ګورم راته جوړ کړې دی خو د لیم په دغه باور راغلی و چې زه شکر دی خدایه کور خدای راکړي څنګه سو کور پته ولګېدله او بله خبره دا ده اوس خو دا خبره ده چې موږ د دې خوا دا خلک درواستول صحیح ده یا په عزت یا به بې عزتي زور یې تر چا وځي زور یې تر دا مهاجر وځي و چې تی لره درنو تی څه چم کوي ګوره ما ته خو به ډېر بد ووایه وطن ته خو به ډېر بد ووایه ډېر شراوي به وکړې ته څه چم کوې د خلکو سره اوس د هغه چې مالداره خلک د هغه چې پلارداره خلک د هغه چې هغه ښه نامتو خلک و د دې خلکو سره څه کوي ګوره یواره د دې ځای خوار درلو بیا هلته نه دغه خوار پراته وي ورکړي زکاتونه د جهان زکاتونه راوړي الله رب العزت باندې فرض کړي دي ورکړي دي غریبان ته ورکړي مکه وای د خدای د پاره هغه یو کښنی ماشوم دی په هغه ډاکټر څنګه کې بچیش کې تړلې دی لاشه داش مکه وای په خدای قسم هغه لوی رب هغه لوی رب دی لکه چې د استی لکه پر ما ته هم دغه ورځ راوړي ما واست په وار بم د بون نه خو بس خبره ده پولیس والا ته وایم خاص کر پښتنو ته مکه وای مکوا ستا تر تن به وځي ټیک د دوه کسان پولیس والا نه حساب دی ستا تر وجود به وځي څنګه عزتمن خلک نه راوځي تراسه د ازما د مسجد کار شروع دی لس نه 12 کروڑ روپۍ خرچه راځي په 12 کروڑ روپۍ کې ماته 9 کروڑ روپۍ چې هغه د افغانستان خلکو راکړي دي زه به ولې دومره ناشکري کوم زه په تا خوشاله یم چې ته ولاړې زه خو د ازما ټینګان پیژنم د تندې کې چې خلیانې ایښي دي دا ویټ وابل ابل چې تیر کې مرتي کم نه سره خبره غټه خبرې مونږ سره کوم ما ټیټ یاران دي هغه ټلپنان لا ولا کوي نه مولوی صاحب چاندا وغواړي مال مولوی صاحب د زار او خرقاوري استاد چاندا غواړم ځان غیرتمن قنداریان لرم زر پاکستانیان دا بی غیرت نه ده دا مغرور سر می ټټ کی بی غیرت پښتنو غنی خان چوي دا رقم زر پاکستانیان می تر یو قنداری قربان کړي سید قندارم بیا قندار چې بیا زدر شایم نو بس الله رب العزت دې خلکو عزت نور خراب الله دې نور نه بی عزت کوي شکر دی وکاږي موږ خپل کور نه لرو شکر دی وکاږي چې خپل کور خو لري دا یو شکر پر ماجور باندې واجب صحیح سلو زموږ د خوا خو زهیر درلو وسه تاسو خوشاله کی باید چې هغه کم مشکل پریشانی راغلی هغه د ما بین جواب اسی بس نور څه نسم ویلی نه وایم الله دې پردا وکي الله دې پردا وکي ډېر خلک به خسپې دي په ما په شجابه کمنټونه کوي دنیا ابل زلت چې ما پر نامه ایډي میډي جوړ کړي نو لیکلي دي نا جوړم دواره تکوي د خلکو د خلک مولوی صاحب نه جوړي انو کمنټونه دي انو ټلپنان دي ځان زګر سپیسین کې ګرځن قرار دي ولا که به چی شي دی نو تی ول دا چمونه کوي څه خو ما و پیژنې څه زما ژوند و پیژنې څه پرې د سپیو و پیژنې دا و څه ژوند یا څه خبره یو ځوان راغلی بلس مولوی صاحب دا څو کتابونه براکه دا زه ګورم نمونه راوړي مخسر په خلاص تاسو منځ وکي تاسو نن سار نن 2 بجې وک ول پر لاس بجې نه وک ما له پر لاس بجې منځ کوي منځ صاحب خپل ټیم پارس دی ول وک مالتاول پر لاس وک ویلې نو دا ما وز کتابونه خطابه سي په منه نه پدا خبرو زه خطا وز ناستی په باندې کاټان دلته چر هغه خطا وز سید او غلوی رب دون لوی رحم رب دې کړی دی تا ته وز خان خو بس ما در ټول برتانیه ولا بوته د الله رسول فرمای الله رب العزت په د دین کار لفاجرانو سوا د فاجرانو د کافرانو سبي واخ الله دې ویل او د قبول منظور